دا په چتر پلین مانسری نه خبرې کوم او زما په دې چتر بازار کې چې کوم دی یو د کباب هوټل دی هغه کې نه چای شته نه سالن شته صرف او صرف کباب دی هغه باندې موږ د کور نه سلور کسان چې کوم دی دا لګیاو مهنت مزدوري کوو هغه مزدوري زموږ د غلط پالیسۍ په وجه باندې چې کوم دی هغه مزدوري زموږ خراب شي دا 2 میاشتې غالبا برابر شي او زموږ کاروبار چې دی هغه نشته دی نو لہذا زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې موږ سره د ستاون کې ست ټیم دی موږ راکې مخصوص ټیم دی راکې چې زموږ پکې مزدوري کیږي او زموږ د بچو روزګار ولګي دا 22 مارچ ته بند دی او مکمل بند دی صرف میسج راغلی تاسو اوس حکومت نه څه غوښتنه کوئ موږ حکومت نه دا غواړو چې بعد هغه ستاسو په شی موږ ته ملاو نشي لیکن برای مهرباني دا وکړه چې دا کاروبار خلاله ست ټیم باندې راکا ست ټیم راکا دلاله چالو کا ټیم دی راکې دا نه د شهر مکمل ټیم دی راکې لک ټیم دی راکې لیکن راځي کی چې دغه زمون کاروبار روزګار خو چالو شي کنه موږ اخر بچی نشته موږ به څه خورو خوره بخورو 2 میاشتې اوسلې ضرور دا موږ به روزګار نه استو او زمونږ کاروبار چې دا بند دی نه موږ ته کوم د سہولت شته دي چې هیڅ قسم له سہولت راځي نشته دي هر کاروبار چې نه حکومت طرف څخه امداد شوی دی نشته دي سدي خدای حرام کی یو میاشت ته نه هیڅ نشته